موږ ولې په ملګرتیا کې ژر صمیمي کیږو او وروسته کرار شاته کیږو؟ دغه عادت مختلف عوامل لرلی سي. لومړی، ځینې خلک خوشباوره وي، د لیدلو او معرفي کېدلو سره سم د هغه سره ملګري سي، محبت او صمیمیت ورسره پیل کړي او حتی خپل مادي او معنوي امکانات ورسره شریک کړي. د وخت په تېرېدو سره مقابل طرف درک کړي چې هغه د دونه شناخت او محبت وړتیا نه لري، نو اړیکې ورسره سستې کړي. دویم، ځینې خلک مقصد اشنایه وي، د یو چا سره تر معرفي کېدو وروسته ژر ملګري سي. که هغه مخلص یا ساده و، کله چې د مطلب اشنایي کس مقصد پوره سي نو اړیکه ورسره سستې کړي، او که هغه ځیرک و او مطلب اشنایي کس یې کشف کړ اړیکې سستې سي. دریم، ځینې خلک خپل طبیعته وي، ژر او بې له سببه ملګرتیا پیلوي، همداسې بې له سببه ملګرتیا پرېږدي. څلورم، ځینې خلک په ملګرتیا کې خوږ او متضرر سي، اړیکې سستې کړي. تر ټولو زیات ځورونکی حالت هغه دی چې ملګرتیا ستا په ذریعه مادي یا معنوي موقف پیدا کړي، بیا دې پرېږدي، احسانونه دې هیر کړي او د اړیکو سستولو او پرې کولو لپاره توجیهات کوي، تر څو خپل کرغړن وجدان او سوډر مخلوق ته قناعت ورکړي.